زما نوم کوفندر پاولین دی. زه د کوچني کرین مخترع یم. 3 ورځې وخت ته اړتیا وه چې دا خلک له شګو ډک انډیرۍ پورته کړي. اوس یې په دې ماشین زه 3 ګړیو کې کوم. وروسته تر هغه چې ځینې کارګر مې ولیدل شګې لاسونو کې لیږدولې، دا نظر راته پیدا شو. رښتیا هم دا کار ګران ښکاري. نو ځان سره مې فکر وکړ چې باید یو څه وکړم چې ځوانانو سره مرسته وشي. د دې ماشین جوړولو 4 میاشتې وخت ونیو او $4,500 لګښت پرې راغی. د موټرسایکل ماشین په پټرولو چلیږي. دلته یې لیدلی شي. کله چې اکسلیټر تاو کړم د ریک جګول پیل کړي. کله چې سر ته وخیږي زه بریک ونیسم. هلته کارګر سلواغه ور ونیسي. له پایډل پښه پورته کړم او بیا ښکته راشي. 8 پوړه 10 پوړه 4 پوړه کومه ستونزه نشته. خلاص دا کار ډیر ستړی کوونکی و. موږ به ټپي کېدو او لاسونه مو باید په تړمو اوبو کې نیولي وای. نو بله ورځ مو کار کولی شوای. خو د خدای شکر دی په دې ماشین سره موږ د اونۍ هره ورځ کار کولی شو. په یکشنبه دمه کوو، بیا په دوشنبه بیرته دلته راځو او نورې پیسې ګټو. لومړي پورته $45 غواړم. بیا هر بل پورته $10 پیل کې دا اسانه نه وو. کله مې چې خلکو ته وویل ما داسې یو ماشین جوړ کړی چې د ریک بوجۍ جګوي، ګمان یې کاوه چې دا یو عجیب کار دی. نورو خلکو به ویل دا به کار ورنه کړي. خو ورو ورو دوی پر یوټیوب او ودانیزو ځایونو کې ولیدم او پر ما یې باور راغی. له بورکینا فاسو او ان مالي هم سفارشونه راځي. راته وایي ښاغلی پاولین راځه موږ ته کار وکړه. دا کار داسې پیل شو. نو